خبر سمیع الله سادات زه مقاومت جبهې ملاتړ کوم او اوسنی حالات به تغییر کوي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم جنرال سمیع الله سادات چې یوازې وروستۍ 4 ورځې د جمهوریت د کابل عمومي قوماندان او د ځانګړي ځواکونو قوماندان پاتې شو. د کابل د سقوط لحظه په لحظه کیسه کوي او وایي چې ولسمشر ناحقه وتښتید موږ مقاومت کوو. هغه په خپلو خبرو کې د مقاومت جبهې ملاتړ خبرې وکړې او احمد مسعود ته ورور وویل د په وینا چې مقاومت جبهې ملاتړ کوي او زیاته کړې ده چې افغانستان اوسنی حالات به تغییر کوي او طالبان د افغانستان واکداران نه دي او نشي کولای چې افغانستان وساتي. سادات وویل ځکه تاسو وګورئ چې افغان طالبان په واکدارۍ کې ډوډۍ نه لري، عزت نه لري، د سفر اجازه هم نه لري. د وویل چې هر څه یې درلوده مقاومت یې کاوه ولې د ملکي مسؤلینو له هدایت سره سم یې خپلې کړنې ترتیب او تنظیم کړي وي. هغه د خلکو ګیلې پر ځای وبایللې چې د ټول امکانات په شتون کې بیا هم مقاومت ونه کړ. په داسې حال کې د مهال د کابل سقوط مستند کیسه یو افغان جنرال کوي چې پر کابل د طالبانو واکمنۍ میاشتې وشوې خو تر اوسه د دې ډلې دولت هیڅ یو هیواد نه دی منلی او نه یې هم مشروعیت ورکړی دی. ښاغلي سادات په خپلو خبرو کې د غنی د تیښتې په حق له نظر ور نه کړ ولې هغه یې ملامت کړ چې ویره یې بې ځایه وه. افغان ځواکونه کولی شو چې نوموړی وساتي. جنرال سمیع الله سادات د غنی د ځان وژنې هم وویل چې خپله د هغه تیښته ځان وژنه او د هغه باید داسې نه وای کړي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکولی شئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا